تازه خبر مقاومت جبهه وایي په تخار کې مو 10 کلي نیولي دي. جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په تخار کې سرچینې وایي چې د مقاومت جبهې ځواکونو په دغه ولایت کې 10 کلي نیولي دي. په تخار کې سرچینو نن پنجشنبه د غویي پر 15مه اشتسو ورځپاڼې ته وویل چې د مقاومت جبهې لخوا تازه نیول شوي کلي د دغه ولایت د ورسج ولسوالۍ اړوند دي. د سرچینو په وینا دا کلي د طالبانو پر پوستو د مقاومت جبهې ځواکونو له برید وروسته نیول شوي دي او طالبانو د تلفاتو په زغملو شاتګ کړی دی. سرچینې ټینګار کوي چې د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ د جګړې کرښه اوس مهال د ورسج ولسوالۍ په بند برق او خانقاه کلو کې ده. په تخار کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلان د دغه نښتو په هکله څه نه وایي. د یادونې وړ ده چې نن ورځ د مقاومت جبهې په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې ډېر ژر به د مقاومت عالي شورا لومړنۍ ناسته ترسره شي او د راتلونکي لپاره خپل پلانونه د جنګ لارې له هیوادوالو سره شریکې کړي. هیره دې نه وي چې د مقاومت جبهې له مهمو غوښتنو د ټولګډون حکومت جوړول او د ټاکنو ترسره کول دي. که په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.